د سولې روانه ډرامه او د تکړه او غښتلي ځوان ضیاءالدین شهادت. دا چې ضیاءالدین چا او چیرته شهید کو څوک و، څنګه یې له دغه خپل وطن څخه خپل سر نذرانه کړ، له کوم ارمانونو سره په شهادت ورسېدو، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. نن وطن یو داسې ځوان له لاسه ورکړ چې د دې وطن د ودان لیدو لپاره یې هر خطر ته غاړه ورکړې وه او د هر دښمن مخې ته په زغرده ولاړ و. ضیاءالدین د خپل مور او پلار یوازینی زوی و چې په ډېرې سختۍ او تکلیفونو څخه رالوی شوی و، او نن نه یوازې د خپلې کورنۍ سرپرست و، بلکې د هیواد د ځوانانو یو غږ هم و چې په هره ناروا یې خپله چیغه پورته کړې وه. ضیاءالدین د محمد د یعنې د شهید یوازینی زوی چې څو میاشتې مخکې زیږېدلی و، په راتګ یې دومره خوشحالي وکړه چې هغه ته یې نوې ځواني ور وبخله، خو په وطن راخوري تورې بلا ودان دې ته هم پرې نښودو چې یوازې د محمد بابا غږ واوري. د سولې روانه ډرامه د ولس لپاره لا ډیره خونړۍ شوې ده او له کله راهیسې چې د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې پیل شوې دي، د وطن ګل ځوانان له منځه وړل کیږي. د قطر د دوحې په مجللو هوټلونو کې ناست طالبان او حکومتیان د ولس په غم کې نه دي، بلکې د خپل واک او قدرت لپاره ناست دي او ولس په اور کې سوځېږي. دا د سولې روانه ډرامه د دې ولس لپاره نه ده. که د سولې خبرې وای نو افغان مسلمان به په ارامه ساه ژوند کولی. دا خو د دوو ښامارانو ترمنځ په هوسۍ جنګ دی او دواړه هڅه کوي چې د هوسۍ ډیره برخه ترلاسه او لوړه یې تیره کړي. د وطن پاچا له هر څه بېغمه د ارګ په بندو دیوالونو کې په دې نشه مست دی چې وطن یې جوړ کړ، خو بهر یې ولس د ژوند په ارمان هره ورځ جنازې پورته کوي. ولس او تاریخ به دواړه ونه بخي. د طالبانو مشران که هر څومره وحشت وکړي د تاریخ پاڼو کې پاتې کیږي او د خلکو په ذهنونو کې ثبتیږي. د وطن پاچا چې هر څومره غفلت کوي د خلکو په ذهنونو کې ثبتیږي او د تاریخ د هغه په دور کې د ځوانانو د رژېدو شمیر هم شماري. ودان ګله ته لاړې، یو وحشي ستا پاکه وینه په اور وسوځوله، یو وحشي ستا کوچني ماشومان بې پلاره کړل، ته خو آرام شوې خو کورنۍ دې نه آرامه پاتې شوه، ستا وحشي قاتل دې د میږیو خوراک شي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.